گزاره د نور انسانانو سره دا په عبادت کې نه حسابو، دا دین نه حسابو، دا دین یو بوتله ده. دین فقط منځ وکړه، فقط روژه ونیسه، فقط زکات وکړه، فقط حج وکړه. حج، روژه، زکات، لمونځ، اوداس، دا بس دین دی. دین دغه دی. نه، دین د ځانه لوی کار لري، دی ساده نه دی. همسایګان حق لري، زامن حق لري، پلار حق لري، مور حق لري، ماینه حق لري. د خلکو ته فکر کوي معاشري کې غټ کارونه شته، د دې ساده نه دی چې د ساده ژوند د ساده ته په فکر کې راوګرځوي. یوه ښځه د رسول الله انډیوالان صحابه سره ناست دي، د رسول الله صلی صحابه سره ناست دي. قرار یو ښځه و رسول الله صلی الله ته ذکر کو، ول یا رسول الله په دغه ښځې کې ته څه وایه؟ دا ښځه شپه ورځ عبادت کوي، د ورځې روژه ده، د شپې بس تلاوت قرآن کوي، ذکر و اذکار کوي، شپه تهجد کوي، ټوله شپه په عبادت ده، د ورځې هم په عبادت ده. د دغه ښځې په حق کې ته څه وایه؟ دا ښځه جنتي ده که دوزخي ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه، ول د همسایګانو سره ژوند څنګه دی؟ د همسایګانو سره ژوند سم کوي، ښه ګزاره کوي که بد ګزاره کوي؟ همسایګان ځینې په عذاب دي که یا همسایګان ځینې راضي دي؟ ولې همسایګان ځینې ناراضه دي؟ ول که لمونځ کوي، که روژه کوي، شپه ورځ په عبادت، دا ښځه دوزخي ده. عبادت تنیا روژه نه ده، عبادت تنیا لمونځ نه ده، عبادت تنیا زکات و حج دا نه دي، نور حقوق شته. دغه صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین، دغه صحابه د رسول الله څخه پوښتنه وکړه، ول یا رسول الله یو بله ښځه ده اصلا فقط واجبات فرائض ادا کوي، د سهار 2 رکعته فرض کوي، د ماپښین 4 رکعته فرض کوي، د مازدیګر 4 رکعته فرض کوي، د ماښام 3 رکعته فرض کوي، او د ماخوستن 4 رکعته فرض او 3 رکعته وتر کوي. نور هیڅ نه کوي، نه ذکر کوي، نه تسبیح وایي، نه قرآن شریف وایي، نه خیرات کوي، هیڅ کار نه کوي. د دې باره کې ته څه وایه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ول د همسایګانو سره ژوند څنګه دی؟ همسایګان چې ناراضي دي که ناراضه دي؟ ول همسایګان چې ناراضي دي، ول دا ښځه جنتي ده. ته وګورئ، مونځ تنیا عبادت دا نه دی، د عبادت ترجمه صرف دا نه ده چې سړی مونځ کوي، د عبادت ترجمه دا نه ده چې سړی روژه نیسي، نور حقوق شته، هغو ته باید سړی فکر وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر ټولو مفلس انسان هغه انسان مفلس دی چې په ورځ د قیامت راغلی وسي، روژه یې نیولی وسي، زکات یې ادا کړی وسي، حج یې کړی وسي، نور فرائض یې ادا کړي وسي، ټول یې ادا کړي وسي، د هغه سړي سره به دوزخ ته ولاړ شي. دا ډېر نابود سړی دی، ګرد یې هم کړي دي. ام یې روژه نیولې ده، ام یې زکات ورکړی دی، ام یې صدقه فطر کړې ده، ام یې لمونځ کړی دی، ام یې مثلا جهاد کړی دی، دا ګرد کارونه یې ټوله کړي دي. یا رسول الله دا سړی نو جنت ته، دا سړی دوزخ ته څنګه ځي چې ام دی فرض لمونځ کوي، ام روژه نیسي، ام زکات ورکوي، ام صدقه فطر کوي، ام جهاد کوي، دا نو څنګه دوزخ ته ځي؟ ول دا هغه سړی دی چې دا کارونه یې ګرده کړي دي، د یې غیبت وکړه، د دې غیبت وکړه، پر یې تهمت وتړه، پر دې تهمت وتړه، په یې پسې دا بحث وکړه، په دې پسې دا بحث وکړه، ازار کړه، په نه چلووه، دا په نه چلووه، د دې زړه ورموه، د یې زړه ورموه. دا یې عادت ګرځېدلی، په ورځ د قیامت چې دی حاضر شي، خدای پاک ورته وایي خلک درته سره ټول کړي. د کوم یو غیبت یې کړی دی؟ د دغه الله خپل نیکي ورکړه هغه ته. د کوم یو غیبت یې کړی دی؟ الله خپل نیکي دې ته ورکړه. په کوم یو تهمت تړلی دی؟ پلانکی الله ورکړه، خپل نیکي دې ته ورکړه. نیکي ورکړي بله نیکي خلاص شي، نیکي چې خلاص شي بله نه نور پورې وړي پر باندې، پر نورو غیبت یې کړی، پر نورو یې تهمت وړی، د نورو زړه یې ازار کړی وي، د چا سره یې جنګ کړی وسي، چا ته یې بد رد ویلی وسي، هغه ورته راترمخ شي. خدای پاک جل جلاله ورته وایي اوس نو د هغو انسانانو ګناه یې خپل په غاړه کړه، د هغو ګناه یې واخله، خپل عبادت خو دې خلاص کړي، عبادت خو ستا عبادت خو دوی ته ورکړه، اوس به د دوی ګناه یې واخلې، د دوی ګناه یې به اخلي، د هغو ګناهو سره به جهنم ته دا انسان ځي. نو عبادت دی ساده ترجمه نه ده، عبادت صرف د لمونځ نه دی، عبادت صرف روژه نه ده، دلته حقوق العباد شته، دا حقونه باید سړی سم په نظر ونیسي. دی ساده کار نه دی. خدای پاک جل جلاله وایي انما حفت الجنه بالمکاره، جنت دی وسع نه دی. راځي چې ته ګمان کوي چې به جنت ته داخل سي او پرته به مثال د هغه مخکني انسانانو رانیسي. یا دا رقم وسع کار نه دی. د دین پیژندل ډېر مهمه ده، په دین باندې پوهنه ډېر مهمه ده.
په دین باندې سرخلاصۍ ډېر مهم دی. یو سړی دی ګرد عمر شپه ورځ بس کس را ماجت یې نیول، د ماجت دنباله نه یې کوي، ګر سره دی و ماجت دی. ماجت سهار هم مسجد کې دی، ماپښین هم مسجد کې دی، مازدیګر هم مسجد کې دی، ماښام هم مسجد. بس که سره نه هغه د سهار د لمانځه نه وروسته تر اشراق پورې ځي او نه هم د مازدیګر د لمانځه بعد تر ماښام پورې نه ځي. دا سړی ګرد په عبادت اخته دی، هم مامون په جنابات کوي. د دې سره لمونځ صحیح دی؟ جنوب هم دی. معرفت دین پوهنه غواړي. دین خدای پاک ستاسو ته لمونځ قبلوي، خدای پاک تا ته ثواب درکوي، خو طریقه خدای پاک در ښوولې ده چې په دغه طریقې به ته به لمونځ کوې. په جنابت باندې ته مسجد ته راسې ګناه ده. نو د دوی ټولو مهم باید سړی حقوق العباد وپېژني. حقوق العباد ډېر مهم شیان دي. دا زموږ د فقه کتابونو ته یې راواخلي، دا زموږ د فقه کتابونو ته موږ د دین څخه دا ایستلې ده، دغه حقوق العباد مو د دین څخه ایستلي دي. او سره یې دا زموږ ته لنډ کتاب چې راواخله، دا زموږ طالبان درک لري، دا زموږ لنډ کتاب واخله، یوه هدایه موږ لرو. دا هدایه ویل کېږي 4 ټوکه ده. یو ټوکې صرف په عباداتو کې دی، یو ټوکې اوله هدایه د عبادت باس کوي، دوهم چې نکاح شروع سوه، درېیمه چې بیه شروع سوه، څلورمه چې شفع شروع سوه. دا ټوله مکمل د معاشرې د معاملات د حقوق العباد باس کوي. د دین درېیمه حصه صرف حقوق العباد دي، یوه حصه د دین هغه حقوق الله دي. نو د دین حقوق العباد د هغه به فکر سړی ډېر ساتي. د هغو څخه یو د حقوق العباد یو مثال درته وایم.